د پاسون ټي وي مینوالو السلام علیکم. زه یم مزمل مشال. پروګرام دی ادب او کلتور. په پروګرام کې مونږ سره نن میلمه دی علي صاحب. د هغوی نه به د هغوی کلامونه اورو او د هغوی نه به مختلف تپوسونه کوو. شیر علي صاحب په پروګرام کې درته هرکلی ویم. مننه جي، ډېره مننه. ستاسو شکریه ادا کوو چې دغه رنګې د پښتو ادب دپاره هلې ځلې کوئ. علي مومند صاحب دا راته ووایي چې تاسو شاعرۍ ته کله نه راغلی؟ شاعرۍ ته خو جي داسې خبره ده چې د سکول د وختو نه به ما کلام لیکه ویلې به مې، خو باقاعده طور د 2008 نه تقریبا چې موږ باقاعده د طرفدارالو په مشاعرو کې ګډون شروع کړو، دغه رنګې مختلفو ټولنو کې شرکتونه. شیر علي صاحب موږ مینوالو ته خپل کلامونه ډالۍ کوي، مهرباني به. مننه جي. یو لنډ بحر غزل دی. لاره لنډوي خلک، زهر څکي او ځي خلک، څومره بې ارزي شوله خپو سره مې وړي خلک، نن دی که سبا سپوږمۍ شر غېږ له دروړي خلک، څنګه په وړه خوله کې سل ژبې ساتي خلک، کور مې سیلاب واخیسته سیل لکه راځي خلک، او سترګې مې وړاندې شولې نه وینم علي خلک. علي مومند صاحب ستاسو اوسه پورې څه کتابونه چاپ شوي دي که را روان دي؟ مینوال د دې نه لږ خبر کوي. ما خو په نثر کې او په نظم دواړو کې کار کوم، خو تر اوسه لا کتاب چاپ نه دی. تقریبا چې په د غزلو کتاب برابر دی او نثر کې چې کوم د مومندو تاریخ باندې مختصر راغلی یم، هغې باندې مې څه لیکل کړي دغه دي. پښتو ادب کې تکل لیکم، تکلونه هم ډېر جمع شوي دي، خو کتاب لا تر اوسه نه دی چاپ. الله پاک دې تاسو له وس درکړي او الله پاک دې ستاسو لاس برکړي چې ستاسو دغه کوشش کم کړی دی هغه زموږ مینوال هم واوري او دغه پښتانې هم واوري، ځکه چې د پښتو په ادب کې ډېر کم داسې خلک شته دی چې هغوی لیکل کوي، بلکې د پښتو په ادب باندې اوس کار ډېر زیات کم شوی دی او ستاسو په شانې ملګري دي چې هغوی په ادب باندې لیکل کوي، هغوی په ثقافت باندې لیکل کوي. پوه شوې؟ نو دا زموږ دپاره او د پښتنو دپاره ډېر د ویاړ د غزل نه مخکې 2 شعره دي. د ادم د زمانې د زوروره، د ادم د زمانې د زوروره، د جنت حورې زړې د زوروره، څوک رحمان غوندې په یار پسې ملنګ شو، څوک رحمان غوندې په یار پسې ملنګ شو، چا لنګ کړې مسلې د زوروره، علي ښار کې فقط ته ابن آدمې، علي ښار کې فقط ته ابن آدمې، نور ټولې پرښتې دي زوروره. او غزل مطلع ده چې زری زری یو ستړې ستړې مو اوږې پاتې دي، وحشته وایه نورې څومره جنازې پاتې دي، زری زری یو ستړې ستړې مو اوږې پاتې دي، وحشته وایه نورې څومره جنازې پاتې دي، د میخانې د بې ارزۍ به درته څه وایمه، د میخانې د بې ارزۍ به درته څه وایمه، خوند په ساقي کې نه جامونو کې مزې پاتې دي، او وخته بې وخته د الهام دروازې مه بندوه، وخته بې وخته د الهام دروازې مه بندوه، د زړه کتاب کې مې بلا بلا قیسې پاتې دي، او پښتنې وینې د عظمت اسمان ته ورسېدې، پښتنې وینې د عظمت اسمان ته ورسېدې، چې د غزل په رخسارونو باندې سرې پاتې دي، او د دروغجنو لیډرانو دروغجنې وعدې، د دروغجنو لیډرانو دروغجنې وعدې، د تمې غاړه کې امیل د زمانې پاتې دي، او رموز رموز کې د حالاتو څیرې داسې وایي، رموز رموز کې د حالاتو څیرې داسې وایي، که لږې سار شوې نوې نوې تماشې پاتې دي، او زما په قبر د یادونو شمې مه بلوئ، زما په قبر د یادونو شمې مه بلوئ، د ښار د خلکو د فکرونو ډیوې مړې پاتې دي، او شپه په سلګو شوه د سبا دروازه وټکېده، شپه په سلګو شوه د سبا دروازه وټکېده، علي نیمګړی لا د عمر افسانې پاتې دي. ډېره مننه. ډېر زبردست، ډېر اعلی. دا و شیر علي چې تاسو ته خوندور کلامونه واورېده. تر بله پروګرامه پورې د تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.